بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ټي وي قدرمنو لیدونکو، د کلیوالي رنګونو په دغه لړۍ کې د وټپور ولسوالۍ د برډاک سیمې ته راغلي وو. دلته د واورې یا یخ فابریکې ته ورغلي وو. دلته له دغه فابریکې د استاد سره خبرې کوو چې دغه فابریکه کې څومره کسان په کار باندې بوخت دي، څه وخت دغه فابریکه جوړه شوې. په نورو موضوعاتو به له دې سره غږیږو. لومړی استاد خپل نوم راته ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم صدیق الله دی، د برډاک اوسېدونکی. دا راته ووایه صدیق الله جانه چې څومره وخت کېږي دغه فابریکه جوړه شوې ده؟ فابریکې خو وخت ډېر کېږي، ځکه چې مخکې فعاله چې وه 11 کاله پورې غاړه کېږي چې فعاله وه. هغې نه وروسته بیا موږ د خپل غاړې ته راپورېستله او خپل وس الله راکړه او د دې غړمسازه کړله. 2 کاله کېږي چې اوس دلته چلېږي. دغه کله چې دلته دغه د واورې یا یخ فابریکه نه وه، خلکو به دغه یخ یا واوره کوم ځای نه راوړله؟ بس مخکې په مرکز کې کارخانې وې، لکه ولایت کې وې، مغه ځینې به خلکو راوړل توجه کولې وې. استاده څومره کسان په دغه کارخانه کې په کار باندې بوخت دي؟ تقریبا دلته 12 کسان په دې کارخانه کې استاده پورې او منشي پورې مصروف دي خپل کاروبار. دغه برق چې په دغه فابریکه کې استفاده کیږي، ابي برق دی که نه د جنراتور نه هم استفاده کوي؟ دغه برق ابي برق هم دی، او کله چې برق خراب شي په سین کې سیلاب به جنراتور نه استفاده کوي. استاد خپل جون مو څنګه دی؟ جون راضي استئ؟ الحمدلله خبر ابر دی، خو اطمینان کی امن سکونت دی. هغه خونی ته هم ځو دنه سانچې چې ملته جوړیږي، مغلته ورځو ته به نه مخکې چې ملته به ورشو هغه ځای به یې وګورو خونې ته مخکې. استاد په دغه کې څو سانچې واوره په دغه قالبونو کې جوړیږي؟ دا څو قالبونه دي؟ دا ټول 150 قالب دي، کله 900 800 کله 900. بس برق پورې دغه دي څونه برق چې برابرېږي موږ واورو. بس استاد دلته مالګه معلومیږي چې دغه مالګه باندې تاسو په دغه واوره کې استفاده کوئ؟ او دا مالګه چې بده کې نه لکه 1200 خپل ډیګري دغه برابر شي، نو ور به برابرې چې هغه کمه به واورم صحیح نه جوړه. دغه اوبه چې استاد په دغه قالبونو کې تاسو ته واوره جوړوي، دغه اوبه د کوم ځای نه د څا نه دغه اوبه راوباسئ؟ او د تمڅاواله دی، هغه ته موټرې پردي دغه اجګيږي او د صفا اوبه نه ډکو. استاد دغه شاته دغه څه نوم وایي؟ دغه سپین دغه شکل چې ښکاري دغه د کیپسول وایي، لاندې کولر ته لګېدلی، هغه ماشین ته لګېدلی، نو استفاده د کېږي د ګیس پکې لکه یخ ګیس پکې جمع کېږي. استاد ډېره مننه، تشکر چې رالم او حاضر شئ موږ سره خبرې وکړو. کور مودان. د افغان ټي وي قدرمنو لیدونکو، د کلیوالي رنګونو په دغه لړۍ کې د وټپور ولسوالۍ برډاک سیمې ته راغلي وو. دلته مو د واورې فابریکې د استاد سره خبرې وکړې. بیا چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو، په لوی څښتن تعالی مو سپارو. ښاد بریالي اوسئ.